السلام علیکم خوږو لیدونکو، نن درته د مشهورې اداکارې په اړه جالب راپور لرم. تمه ده تر پایه یې وګورئ او سحر میډیا چینل در سره سبسکرایب کړئ. د بالیووډ فلمونو مشهورې اداکارې فاطمه ثنا شیخ د خپل شخصي ژوند او د بالیووډ له تورې څیرې څخه پرده پورته کړې ده. هغه وایي چې څو ځلې ترې په فلمونو کې د کار کولو په بدل کې د شپې تیرولو غوښتنه شوې ده. فاطمه ثنا شیخ په یوه مرکه کې وویل چې مخکې به ښځو ته ویل کېدل چې په دې اړه دې خلکو ته نه وایي، ځکه دا د ښځو لپاره د تور داغ په څیر دی. خو اوس ډیر بدلون راغلی دی، په خلکو کې پوهه زیاته شوې ده او اوس ښځې د دا ډول کارونو پر وړاندې خپل غږ پورته کوي. 28 کلنه اداکاره فاطمه ثنا شیخ وایي چې په بالیووډ فلمونو کې ترې څو ځلې د کار په بدل کې د شپې تیرولو غوښتنه شوې ده. هغه وایي له کم عمرۍ څخه له داسې حالت سره مخ شوې ده. نوموړي په خپله مرکه کې وویل چې څو ځلې ورسره داسې شوي دي چې په یو فلم کې یې کار ترسره کړی دی، خو وروسته له هغه فلم څخه ویستل شوی او د هغې پر ځای بل څوک اخیستل شوي دي. هغه وایي دا هر څه د اړیکو له لارې ترسره کیږي او ډیر داسې خلک شته چې هغوی ټیلنټ ته پام نه کوي، بلکې فلمي نړۍ ته تازه راغلو ښځینه اداکارانو څخه خپلې نامشروع غوښتنې کوي. د یادولو وړ ده چې فاطمه ثنا شیخ په کوچنیوالي کې هم په ځینو فلمونو کې کار کړی و. همداراز په 2008 کال کې یې بیا فلمي نړۍ ته مخه کړه.